د تیر ولسمشریزو ټاکنو د لومړیو پایلو د اعلان له امله ننګرهاریان خوښ دي. دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه د وروستیو پایلو د ژر اعلان د غوښتنې ترڅنګ وایي چې د ټاکنو د پایلو ځنډ نه یوازې د خلکو په کاروبار بد اغیزه کړي بلکې د حکومت کارونه یې هم ټکني کړي دي. هغه انتخابات کمیسیون دی چې دا څومره په ځنډ باندې دوی اعلان کړو د خلکو کاروبار یې بیخي له سلو کې هغه 90% په کاروبار باندې تاثیر اچولی. هېڅوک زړه نه ښه کوي چې دلته ښه کاروبار وکړي او هغه وکړي. او موږ کمیسیون نه دا غوښتنه ده چې دوی دغه نهایي پایلې ډېر زر اعلان کړي. ټاکنې نن یو پیل اعلان شولو نو دا ډېر ښه کار شو. باید هماغه وخت کې باید اعلان شوی وی، خو خوشبختانه نه پوهېږو چې لږ مشکلاتو ستونزو وجې نه ځنډ شو پکې. خو ډېری خلک بېروزګار لکه دکانداران لکه نور سرمایهداران مثال تجاران ډېر خلک یې اغېزه کړي چې والا دا به څنګه اعلانېږي، څنګه به کېږي، څنګه به نه کېږي. دوی همداراز د ټاکنو د پایلو ځنډېدل د هیواد د پرمختګ مانع ګڼي او زیاتوي چې له امله یې اقتصادي، سیاسي او اجتماعي وضعیت هم اغېزمن شوی. دا نور ملکونو کې غرمه انتخابات شي ماخصوصا موږ ناست یو تلویزیونونو ته دا خلک چې ګوري ماخصوصا نتایج اعلان شي. دغه وجه هم دغه ده چې موږ خرڅ شوي یو، موږ څوک نه پرېږدي خپل وطن ته. په خدای چې دا ګوره پرېږدي څوک، ظالمان ډېر دي، افغانستان نه پرېږدي. دا چغې ما شپېتم کال کې کاروبارونه ودرېدلي وو، ستونزې وې خلکو ته، د تقررۍ په برخه کې هم تقرري نه کېدله. که موږ ښاري ژوند ته راشو، ښاري ژوند د ستونزو سره مخ وو. په ډېر ځنډ سره د ټاکنو کمیسیون دا فایل اعلان کړي، خو بیا هم موږ ولس ته د منلو وړ دي. زموږ د ټاکنو په خپلواک کمیسیون غږ دا دی چې زر تر زره دا فایل اعلان کړي تر څو نوی ولسمشر خپل کار ته ادامه ورکړي او تر څو چې زموږ ژوند عادي حالات ته راوګرځي. که څه هم د لومړنیو پایلو له مخې د دولت ساز ټیم د یادو ټاکنو مخکښ اعلان شوی، خو ورسره هممهاله د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ټیم په یوې اعلامیه کې ویلي چې د ټاکنو کمیسیون لخوا د اعلان شوو پایلو اعلان نه مني. ځایي خلک بیا له ټاکنیزو ډلو هم غواړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړې ته د درناوی ولري او د هیواد د ښې راتلونکي لپاره دې له زغمه کار واخلي. او که دا په ریاست جمهوریه کې که دا که هر سړی وي هغه باید افغانستان لپاره خدمت وکړي. داسې نه مثال د خبرې پایل اعلان شو زه پکې مثال کامیابه شوم زه ناکامه شوم په دې باندې خفه شي، ځکه دا زموږ د مسلمانانو ټول شریکو کور دی. باید دا تاسو ټول چې موږ یو ځای شو په یو کس باندې دا نه جوړېږي. په هغو مو غږ دا دی چې ولس ته دې ستونزې نه پېښوي. زموږ او ستاسې وطن یو بحراني حالات سره مخ دی، په هغې غږ کوو چې تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون نتیجه ومني او خپل کارونو ته ژوند ته ادامه ورکړي. د یادونې وړ ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیرو ولسمشریزو ټاکنو له ترسره کېدو شاوخوا 3 میاشتې وروسته پر دې وتوانېد چې د یکشنبې په ورځ د مرغومې د میاشتې پر لومړۍ نیټه د ټاکنو لومړی پیل اعلان کړي.